سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج شینوار یم. په آی سی ټي باندې موږ تاسې درسونه شروع کړي یو. په هغې کې 10 درسونه موږ تاسې ریکارډ کړي یو. نننی زموږ ستاسو 11 درس دی او په دې درس کې به موږ تاسې په سی آر ټي باندې خبرې وکړو، کینډل رینج تیوري باندې چې سی آر ټي موږ تاسې سره په مارکیټ کې جوړیږي څنګه، دا په کوم شکل اخلي، په څه ډول جوړیږي، دا کار څنګه کوي، موږ تاسې په دې باندې انټري څنګه کولی شو، د کوم ټایم فریم سی آر ټي زموږ ستاسې دپاره مهمه ده. نو په دې ویډیو کې به موږ تاسې په همدې باندې کار وکړو. ویډیو تاسې راسره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج شینوار در سره سبسکرایب کړئ، ټلیګرام چینل او زما دوهم چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په آی سی ټي باندې موږ تاسې درسونه شروع کړي یو. په هغې کې اکثره ملګرو پوښتنه هم کړې وه چې سی آر ټي تشریح کوي. انشاءالله ټول موضوعات به راځي خو په قرار به راځي. صحیح ده. نو نن به موږ تاسې خبره کړو په سی آر ټي باندې چې دا په مارکیټ کې سی آر ټي موږ تاسې سره جوړیږي څنګه، سی آر ټي موږ تاسې سره کار څنګه کوي او له دې څخه موږ تاسې ګټه څنګه اخیستلی شو. نو اوس به راشو او سی آر ټي به زه تاسې ته په بای ټرین او په سیل ټرین دواړو کې وښیم، هم به په چارټ کې درته وښیم، هم به دلته رسامي درته وکړم تر څو تاسې په دې موضوع باندې مکمل پوه شئ او بیا په آینده کې مشکل ونه لرئ. که چیرې تاسې سره په کوم درس کې مشکل یا ستونزه وه، تاسې کولی شئ کمنټ وکړئ. انشاءالله هغه کمنټونه چې ستاسې ستونزه وي پکې زه به هغه په راتلونکي ویډیو په راتلونکي درس کې به تاسې ته هغه مشکل ښیم چې دا په دغه شکل باندې تاسې کولی شئ حل کړئ. خرابه شو او دلته به زه تاسې کولی شئ سی آر ټي هم د بای پوزیشن دپاره هم سیل پوزیشن دپاره څه کوي، هغه ټریډ کوي. لومړی به راشم رسامي کې به تاسې ته وښیم، بعد له دې به زه تاسې ته په چارټ ته به لاړ شو. په چارټ کې به هم موږ تاسې په دې باندې کار وکړو. هم تاسې کولی شئ سیل دپاره، هم تاسې کولی شئ بای دپاره، دواړو پوزیشن دپاره موږ تاسې سره په مارکیټ کې سی آر ټي جوړېدی شي. خو سی آر ټي دپاره هغه ځینې اصول دي چې که چېرته په دغه شکل باندې جوړه شي ښه کار ورکوي، که چېرته په دغه شکل جوړ شي نو تاسې په هغه هېڅکله مه ټریډ کوئ. نو را به شو او تر ټولو لومړی به موږ تاسې په بای سی آر ټي باندې خبرې وکړو چې بای سی آر ټي یا بای پوزیشن موږ تاسې سره څه ډول جوړیږي. ګورئ سی آر ټي موږ تاسې سره کینډل رینج تیوري ده. صحیح ده، کینډل رینج تیوري سی آر ټي کې موږ تاسې سره یو کینډل کې جوړیږي چې د دې کینډل موږ تاسې های او لو ځان ته مارک کوو او که چېرته د هغې لو لیکویډیټي سویپ شي موږ تاسې سره دوهم کینډل د هغې لیکویډیټي سویپ کا او دوهم کینډل کلوزینګ وکړه. نو موږ کولی شو د لومړي کینډل های ځان دپاره ټارګېټ کړو. یا که چېرته سیل کې موږ تاسې سره همداسې کېږي، د لومړي کینډل های موږ تاسې سره سویپ کېږي، د هغې لیکویډیټي اخیستل کېږي، نو کولی شو د همدې کینډل لو ځان ته څه کړو، د همدې کینډل لو ځان ته ټارګېټ کړو. یعنې کینډل رینج تیوري ده. خارزو او موږ تاسې عموما تاسې کولی شئ سی آر ټي په 1 هاور 4 هاور ډیلی ویکلی کې تاسې څه کوئ پیدا کړئ. له دې ښکته ټایم فریم کې تاسې دا مه ګورئ، که چېرته جوړیږي هم نتیجه چې کېږي نه ورکوي. صحیح، ریزلټ په هغه شکل باندې نه ورکوي. خو اوس په فرض کړو چې دلته ما سره څه کېږي، یو کینډل جوړ شو. صحیح ده، یو کینډل یا مارکیټ مسلسل ښکته را روان دی، خو په دې مسیر کې موږ تاسې سره دغه ډول یو کینډل جوړ شو چې د دې کینډل های او لو ما سره په دغه شکل باندې دي. صحیح ده، د دې های او لو به زه ځان ته په دغه شکل باندې مارک کړم. ټیک شو. اوس راځم او دې کینډل ته زه نوم ورکوم دوهم کینډل. دا به زه یو څه په رسامۍ کې تاسې ته وښیم. بعد له دې ما سره همدارنګه یو پی ډي اف شته، هغه پی ډي اف به هم یو څه تاسې ته تشریح کوم. مثال دا زموږ ستاسې دپاره یو 4 هاور کینډل دی، کینډل نمبر 1 دی. صحیح شو، یا لومړی کینډل شو. اوس راځو او د دې کینډل په های او لو مارکو، خو د های او لو چې دې مارکو نو موږ تاسې سره مهم دوهم کینډل دی چې هر کله هغه دوهم کینډل په دغه شکل موږ تاسې سره جوړ شي نو بیا به موږ تاسې د دې کینډل های او لو ځان ته څه کوو، مارک کوو. اوس په دوهم کینډل موږ تاسې سره په کوم شکل جوړیږي، دوهم کینډل به موږ تاسې سره په دې شکل جوړیږي چې هغه دوهم کینډل به راځي او دوهم کینډل به موږ تاسې سره په دغه شکل جوړیږي د لومړي کینډل. دا دوهم کینډل به موږ تاسې سره په دې شکل جوړیږي چې د دې دوهم کینډل باډي به له دې شډو یا د دې لکۍ څخه برعکلوس کا، خو د دوهم کینډل لکۍ به یا دا شډو به راځي او دغه لومړي کینډل دغه لو به څه کوي، دغه لو به اخلي، د دې لیکویډیټي به سویپ کوي. صحیح شو، په دغه شکل باندې به د دې دغه لیکویډیټي سویپ کوي. صحیح شو، چې هر کله د دې لیکویډیټي سویپ کړه نو دغه زموږ ستاسې لپاره چې دی دا زموږ ستاسې لپاره سی آر ټي ده. صحیح شو. ګورئ لومړی کینډل چې موږ تاسې سره جوړ شو د دې های او لو د دې نه مخکې چې موږ تاسې مارک کړو موږ تاسې سره مهم دا دوهم کینډل دی چې دا دوهم کینډل موږ تاسې سره څه شي، دا دوهم کینډل زموږ ستاسې لپاره جوړ شي. دا دوهم کینډل به موږ تاسې سره څه ډول جوړیږي، دا دوهم کینډل به موږ تاسې سره په دې شکل باندې جوړیږي چې د دوهم کینډل باډي به برعکلوس کوي د دې شډو څخه، د لومړي کینډل شډو څخه به د دوهم کینډل باډي برعکلوس کوي یا د دې لکۍ څخه به برعکلوس کا.
خو دا دوهم کینډل لکۍ به راځي او د دې کینډل د لومړي کینډل لیکویډیټي به اخلي، دا به سویپ کوي. چې هر کله سویپ کړه اوس دغه چې دی مونږ تاسو لپاره یو سی آر ټي ده. مونږ تاسو سره دغه کینډل د 4 هاور دی. مونږ تاسو به اوس ځو 15 منټ ته. په 15 منټ کې به مونږ تاسو انټري کوو، یعنی مارکیټ تاییدي به هم مونږ تاسو په 15 منټ کې اخلو او انټري به هم مونږ تاسو په 15 منټ کې اخلو. نو مونږ تاسو کولی شو ټارګټ کړو پلس دغه د دې کینډل 50% نمبر ټي پی کې او په دویمه ټي پی کې مونږ تاسو کولی شو د دې های چیک کړو، د دې های ټارګټ کړو. بله مهمه خبره ده چې هر کله مونږ تاسو سره دا کینډل جوړ شو او دا کینډل مونږ تاسو سره جوړ شو چې دغه کینډلونه مونږ تاسو لپاره په یو پی ډي آر ای کې جوړ شي، نو دغه سی آر ټي زموږ تاسو لپاره تر ټولو مهمه ده. څنګه پی ډي آر ای؟ مثال په تور سره دغه سی آر ټي مونږ تاسو سره په یو اف یو جی یا ارډر بلاک کې جوړ شي. صحیح شو؟ په دغه شکل باندې یو پی ډي آر ای یا اف یو جی یا ارډر بلاک کې جوړ شي، نو دغه سی آر ټي چې دی زموږ تاسو لپاره چې دی دا سی آر ټي زموږ تاسو لپاره مهمه ده. ټیک شو؟ نو دا په دغه شکل اف یو جی ارډر بلاک کې جوړ شي. مونږ تاسو به ځو کوچني ټایم فریم ته. په کوچني ټایم فریم کې به مونږ تاسو په دلته اف یو جی ګورو پلس په مارکیټ سټرکچر شپ په ګورو او راځو انټر کېږو به او انټري به ورسره نیسو. صحیح ده؟ یعنی په سی آر ټي چې مونږ تاسو سره جوړیږي نو مونږ تاسو سره دا دوهم کینډل جوړیدل مهم دي چې لومړي کینډل څخه دوهم کینډل باډي بره کلوز وکړه. صحیح شو؟ باډي بره کلوز وکړه. دا فرض کې د اف یو جي د مونږ ته د اف یو جي ته راشي. باډي څخه بره کلوز وکړه او دوهم کینډل شډو یا دا لکۍ د لومړي کینډل لیکویډیټي واخلي یا د دې لکۍ څخه دا شډو لاندې کلوز وکړه په دغه شکل باندې. نو دا زموږ ستاسو لپاره سی آر ټي دی. که چېرته دا دوهم کینډل په دغه شکل باندې جوړ شي نو دا زموږ ستاسو دپاره یو سی آر ټي نه ده. صحیح شو؟ د دوهم کینډل باډي باید بره کلوز وکړه. صحیح شو؟ د دوهم کینډل باډي باید بره کلوز وکړه او دغه دوهم کینډل دا لکۍ چې دا د لومړي کینډل دغه لیکویډیټي یا د لومړي کینډل کومه لو نقطه چې دا زموږ ستاسو لپاره چیکه سوپ کا یې واخلي یا لیکویډیټي چیکه مونږ تاسو سره واخلي، نو دا زموږ ستاسو لپاره سی آر ټي ده او مونږ کولی شو دا ځای او دا د کینډل های مونږ تاسو ځان لپاره چیک کړو، ټارګټ کړو. صحیح ده؟ دا اوس صرف تاسو ته ښیم او پلس زه بیا مونږ تاسو په کوم پی ډي اف چې دی هغې کې هم تاسو ته ښیم او همدارنګه په مارکیټ کې هم تاسو ته ښیم. که چېرته بیا داسې وشول چې مارکیټ مونږ تاسو سره اپ روانو. صحیح شو؟ اپ روان یو کینډل مونږ تاسو رسمو د دې های او لو ما سره دا نقطې شوي. صحیح شو؟ د دې های او لو ما سره دا نقطې شوي او په دې ځای کې مارکیټ کې مونږ تاسو سره په دا ډول یو کینډل جوړ شي. صحیح ده؟ په دا ډول یو کینډل مونږ دغه کینډل مطلب باډي به د دې های بره به کلوز نه که، البته لاندې به کلوز که. صحیح ده؟ په دغه شکل باندې لاندې کلوز که، خو د دې دوهم کینډل لکۍ به راځي او د دغه کینډل دا های به ځان سره چیک کېږي، سویپ کوي چې دغه ته مونږ تاسې وایو سی آر ټي. صحیح شو؟ په مارکیټ کې دا ځای زموږ لپاره سی آر ټي دی. د دې رنګ مهم نه دی، که دا کیدای شي د دې رنګ سور هم وسي، کیدای شي د دې رنګ شین هم وسي. صحیح ده؟ یا په دغه شکل باندې مونږ تاسو سره راځي او په بل کینډل کې مونږ تاسې له دې څخه په دا ډول ادعا کولی شو او د دې لو مارکیټ کې مونږ تاسې څه کولی شو؟ ټارګټ کولی شو. یو څو خبرې چې هغه زه باید یو ځل بیا هم تشریح کړم، بیا به لاړ شم پی ډي اف به درته وښیم، بیا به لاړ شو چارټ ته، په چارټ کې به تاسو ته وښیم تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ. مونږ تاسې خبره وکړه په کینډل رینج تیوري باندې یا په سی آر ټي باندې. ګورئ مارکیټ مونږ تاسو سره مسلسل ډاون را روان دی او دلته مونږ تاسو سره یو دا ډول کینډل جوړیږي، دغه کینډل چې د دې کینډل لو اخلي په لکۍ سره یا د دې لکۍ سره اخلي او د دې لومړي کینډل یا د دې کینډل له شډو څخه دا باډي بره کلوز کوي. نو مونږ تاسو سره دا څه شو؟ دا زموږ لپاره سی آر ټي شوه. تر ټولو ښه سی آر ټي دا راځي چې دا سی آر ټي په یو پی ډي آر ای کې مونږ تاسو سره جوړ شي، یا په اف یو جي یا ډر بلاک یا بریکر بلاک یا میډیګیشن بلاک چې هر بلاک یا هر څه شتون لري، یو پی ډي آر ای شتون لري، په هغې کې جوړ شي. نو دا زموږ ستاسو لپاره مهم دی. صحیح شو؟ نو چې کله مونږ تاسو دا جوړ شي مونږ تاسې به ځو چېرته 15 منټ. که چېرته په 4 هاور کې مونږ تاسو سره دغه سی آر ټي جوړه شي مونږ تاسې به ځو 15 منټ ته. په 15 منټ کې به مونږ تاسو ایم اس اس پلس اف یو جي یا ډر بلاک لرو او مونږ تاسې به ورسره مارکیټ سره انټر کېږو، راځم او نور هم تاسو ته ښیم. اوس به راشم یو څه تشریح به نوره تاسو ته درکړم تر څو تاسې پوه شئ په دې باندې. که چېرته مونږ تاسو سره زه به دا ولیکم او د دې دا خط په یو څه غټ کړم تر څو تاسو ته ښکاره شي. که چېرته په ویک کې زه به دا ولیکم او بیا به تاسو ته وښیم. صحیح شو؟ که چېرته په ویک کې مونږ تاسو سره یو سی آر ټي جوړه شي نو انټري به مونږ تاسې چېرته کوو؟ انټري به مونږ تاسې په 4 هاور کې کوو. صحیح شو؟ چې په ویک کې سی آر ټي جوړه شوه انټري پلس کنفرمیشن به زموږ ستاسې 4 هاور وي.
که چېرته په CRT په ډای کې جوړه شوه یعنې په ډیلی مارکیټ کې جوړه شوه نو موږ او تاسې به انټري دپاره کوم ټایم فریم ګورو انټري دپاره به 1 هاور صحیح شو انټري به موږ او تاسې 1 هاور کې کوو که چېرته په 4 هاور کې په 4 هاور کې موږ او تاسې سره یو CRT جوړه شي په 4 هاور کې نو موږ او تاسې به انټري کوو په 15 منټ کې صحیح شو که چېرته په 1 هاور کې موږ او تاسې سره یو CRT جوړه شي نو موږ او تاسې به انټري کوو په 1 منټ او پلس 5 منټ یا 15 منټ کې به موږ تاسې انټري او پلس په مارکیټ کې موږ تاسې ته یو MSS به راکوي یعنې یو کنفرمیشن به مارکیټ راکوي صحیح ده نو که چېرته ویک کې جوړه 4 هاور که ډای کې جوړه 1 هاور انټري پلس کنفرمیشن که چېرته 4 هاور کې جوړه وه نو 15 منټ انټري پلس کنفرمیشن که چېرته 1 هاور کې موږ سره CRT جوړه شوه موږ تاسې سره به 1 منټ او پلس موږ تاسې چې 15 منټ صحیح شو ګورئ مارکیټ موږ تاسې سره په دې شکل باندې ډاون را روان دی ټیک شو بیا ځکه یو ځل بیا تشریح کوم بیا ځو او چارته مارکیټ ډاون را روان دی صحیح شو مارکیټ په دې ځای کې ډاون را روان دی په دغه شکل باندې زه تاسو ته رسم کوم تر څو پوه شئ ډاون را روان دی مسلسل مارکیټ ډاون را روان دی ټیک شو چې مسلسل مارکیټ ډاون را روان دی دلته یو دغه ډول کینډلز موږ ستاسې لپاره چی کېږي یو دغه ډول کینډلز موږ ستاسې لپاره جوړېږي چې دې کینډل ته موږ تاسې یا همایر کینډل هم ورته ویلی شئ چې هر نوم تاسې ورته ورکوئ دغه ډول یو کینډل جوړېږي چې دې کینډل لو چې کېږي لو لیکویډیټي اخلي مګر د دې کینډل های نه دی اخیستل شوی چې دغه کینډلز موږ تاسې لپاره چې راځي CRT راځي کولی شو د دې های او د دې های مارک کړو او موږ تاسې پلس MSS پلس FAG او انټري ورسره کولی شو که چېرته دا کینډل په دې شکل جوړ شو نو موږ تاسې په دې باندې انټري نشو کولی ټیک شو په دې باندې پوه شو اوس دلته تاسې ګورئ موږ تاسې سره دا یو کینډل شو صحیح شو د دې کینډل یا ویکلی تاسې سره یا ډیلی یا 4 هوري یا 1 هوري چې په هر کینډل یو کینډل دی موږ تاسې های او لو چې کوو های او لو د کینډل موږ تاسې سره مارک کوو چې دی موږ تاسې سره دغه لیکویډیټي پوینټس موږ تاسې سره دا ځای راځي صحیح دی مطلب موږ تاسې چې کوچني ټایم فریم ته راشو موږ تاسې سره دغه یو کینډل په دغه شکل باندې څه کېږي شو کېږي نو اوس چې موږ تاسې سره دغه یو کینډل جوړ شوی موږ راځو او دلته موږ تاسې سره دوهم کینډل جوړېږي صحیح ده یا دغه کینډلز موږ ستاسې لپاره کوم کینډل شو ډیلی کینډل شو د دې های او لو زموږ ستاسې دا دي چې لو ته موږ تاسې کینډل رینج لو یا CRL ویلی شو او د دې کینډل ته چې دی موږ تاسې کینډل رینج های یا CRH هم موږ تاسې دې ته ویلی شو صحیح شو فرضي مثال دا زموږ ستاسې لپاره ډیلی کینډل دی خو په دې کینډل جوړېدو کې موږ تاسې سره دا دوهم کینډل جوړېدل ډیر مهم دي چې د دې کینډل دا دوهم کینډل لکۍ د دې کینډل لیکویډیټي چې که لیکویډیټي موږ تاسې سره واخلي او دوهم کینډل په دغه شکل باندې موږ تاسې سره جوړ شي او دا دوهم کینډل داسې نه چې د دې باډي بره کلوز وکړه صحیح شو نو دا دوهم کینډل موږ تاسې سره په دغه شکل باندې جوړ شي که بیا چېرته موږ تاسې سره په دې شکل باندې جوړ شو نو دا زموږ ستاسې لپاره چې دی CRT نه ده صحیح شو ځکه نه ده شاید مارکیټ په دغه شکل باندې بیرته پورته حرکت وکړه صحیح ده نو دغه زموږ ستاسې لپاره بیا CRT چې کېږي نشي راتللی اوس ګوره CRT موږ تاسې سره په کوم شکل جوړېږي په دغه شکل باندې موږ تاسې سره به دا کینډل په دې شکل باندې څه کېږي په دې شکل باندې به موږ جوړېږي او موږ تاسې به انټري په کوم کینډل کې کوو انټري به موږ تاسې په دغه دریم کینډل کې کوو صحیح ده دا کینډلز موږ تاسې های لو او دغه کینډل د CRT تایید موږ تاسې ته راکوي چې دلته CRT جوړه شوې او په دریم کینډل کې موږ تاسې څه کوو انټري کوو بیا موږ تاسې سره مطلب باید دپاره هم تاسې په دغه شکل باندې بیا یو انټري کولی شئ په مارکیټ موږ تاسې سره ډاون را روان دی په ډاون کې موږ سره دغه کینډل جوړېږي چې دغه کینډل څخه دغه دوهم کینډل چې موږ تاسې سره جوړېږي دا د دې کینډل لیکویډیټي اخلي یا د دغه دوهم کینډل لکۍ راځي او د دې دغه لو چې کېږي لو اخلي خو دغه کینډل باډي کلوزینګ بره مهم دی باید د دې شډو نه لاندې کلوزینګ ونه کړه صحیح شو چې هر کله دا زموږ ستاسې لپاره های ټایم فریم دی په هر ټایم فریم کې دا زموږ ستاسې بیا ځو کوچني ټایم فریم ته چې کوچني ټایم فریم ته موږ تاسې لاړ شو بیا موږ تاسې ته دغه یو کینډل یا دغه کینډل موږ تاسې ته په دغه شکل باندې څه کېږي هغه په دغه شکل باندې موږ تاسې ته شو کېږي او موږ تاسې یې کتلی شو ټیک شو اوس ګورئ ما هلته تاسې ته تشریح کوم په دې هیله چې تاسې پوه شوي یاستئ اوس بیا موږ تاسې چې انټري کوو انټري موږ تاسې کوچني ټایم فریم ته ځو دلته زموږ ستاسې لپاره پلس سټرکچر شپ هم میلاویږي او دلته زموږ ستاسې FAG ده موږ تاسې به راځو په دغه FAG باندې به موږ تاسې څه کوو د بیې دپاره انټري اخلو دا ځای زموږ ستاسې سټاپ لاس اصل کې سټاپ لاس زموږ ستاسې دا ځای راځي خو تاسې کولی شئ چې همدغه FAG لو هم خپل سټاپ لاس څه کوي خپل سټاپ لاس کې د دې FAG
مارکیټ چې راغی 50% تاسې مطلب که پوزیشن هم په 0.2 لاټ باندې نیولې 0.1 لاټ 50% کلوز کړئ او نور مارکیټ خپلې ټي پي ته پرېږدئ نو تاسو ته به چېږي مارکیټ به تاسو ته ټي پي هیټ کا. ښه اوس راځو دغه تصویرانو باندې تاسې عکسونه ترې واخلئ انځورونه ترې واخلئ سکرین شاټ تاسې پرې پوه شئ. صحیح ده. راشو موږ تاسې چارټ ته په دې چارټ کې به موږ تاسې سی آر ټي ډولونه پیدا کړو په هغې باندې به موږ تاسې کار وکړو او بیا تاسې په خپل هم په چارټ کې وګورئ پیدا یې کړئ په هغې باندې کار وکړئ چې تاسې ته ریزلټ یا نتیجه درکوي که نه یې درکوي. صحیح ده. زه به راشم تاسې کولی شئ په 1 هاور 4 هاور ډی او په ویکلی کې تاسې سی آر ټي پیدا کړئ خو ما تاسې ته وویل چې تاسې کوشش وکړئ چې 1 هاور نه ښکته لاړ نه شئ ځکه بیا ښکته ښه نتیجه نه ورکوي. صحیح ده. 1 هاور 4 هاور ډیلی او ویکلی تاسې کولی شئ ځان ته مارک کړئ. زه به راشم او دلته به په همدغه چارټ کې زه تاسې ته سی آر ټي پیدا کړم او د هغې څه ډول چې موږ تاسې تشریح کړو په هماغه ډول به تاسې ته تشریح کړم. زه راځم او دلته ما سره یو سی آر ټي جوړه شوې ده او په دې باندې به موږ تاسې کار وکړو چې دا زموږ ستاسې لپاره کار ورکوي یا نه ورکوي یا څه ډول موږ تاسې له دې استفاده کولی شو چې دغه چارټ کې تاسې ته تشریح کړم بیا انشاءالله تاسې ښه په دې باندې پوهیږئ. صحیح ده. اوس ګورئ دا یو کینډل دی موږ تاسې سره جوړ شوی خو د دې کینډل وروسته موږ تاسې سره دوهم کینډل جوړ شوی. صحیح ده چې دغه دوهم کینډل جوړېده په اصل کې زموږ ستاسې لپاره چې دي مهم دي. صحیح ده. دا به زه نور هم رانږدې کړم تر څو هغه تاسې په مکمل په دې باندې پوه شئ. ټیک شو. اوس د دې کینډل لو زموږ ستاسې لپاره دا نکته ده. صحیح شو. ما تاسې ته ویلي چې دا دوهم کینډل باډي به له دې څخه د دې شډو څخه بره کلوز کړه. صحیح شو چې هغه دلته موږ تاسې ولیدل چې د دې څخه بره کلوز شوی دی شوی دی. زه به راشم او دا به ځان ته څه کړم دا به مارک کړم. ټیک شو. دا به لږ نور هم ښکته راوړم تر څو صحیح راشي. ټیک شو. دا ما ځان ته مارک کړل او د دې اصل کې ما سره دا دوهم کینډل جوړېدل مهم دي چې دا دوهم کینډل ما سره جوړ شي. صحیح شو. اوس د دې کینډل لیکویډیټي دې واخیستله دوهم کینډل واخیسته او د دې باډي کلوز بره وکړه او د دې لیکویډیټي یې په دغه لکۍ سره څه کړه په دې لکۍ سره یې واخیسته. دا زما لو نکته شوه یا د کینډل موږ تاسې سره سی آر ایل. صحیح شو. سی آر ایل موږ تاسې سره دا شو او دا د هماغه کینډل های موږ ستاسې لپاره دا نکته شو. ټیک شو. دا نکته شو. اوس به زه راشم ما تاسې ته ویلي چې کله په 1 هاور کې موږ ستاسې لپاره یو سی آر ټي موږ تاسې سره جوړه شي نو موږ تاسې به 5 منټ یا 1 منټ ته ځو. په 1 منټ کې بیخي بیسټ په طریقې سره تاسې دا پیدا کولی شئ. زه به راشم دا به ځان ته یو ځل داسې مارک کړم تر څو بیا له ما څخه په 1 منټ کې ورک نه شي ځکه 1 منټ کې کینډلې زیاتې دي. زه به راشم او دا به ریسټ کړم او بیا به راشم همدغه ځای ته. صحیح شو. که چېرته په 5 منټ کې تاسې لپاره کنفرمیشن نه 1 منټ ته لاړ شئ که په 1 منټ کې کنفرمیشن نه بیا 5 منټ ته لاړ شئ. صحیح ده. ښه دا دی په 1 منټ کې ما ځان سره راواړه او زه به دا ترې لرې کړم. صحیح شو. دا به لرې کړم په دغه شکل باندې چې دا مې لرې کړه. اوس به راشم او دا به زه ځان ته مارک کړم. صحیح شو. په 1 هاور کې موږ تاسې سره څه جوړ شو سی آر ټي جوړه شوې وه که نه د دې های او لو موږ تاسې ځان دپاره مارک کړي وو. صحیح شو. دا د مارکیټ های شو او دغه نکته زما دپاره لو شو. صحیح شو. د سی آر ټي های او لو ما ځان ته څه کړل د سی آر ټي های او لو ما ځان دپاره مارک کړل. صحیح شو. که چېرته تاسې دا په غټ ټایم فریم کې وګورئ شاید دلته مارکیټ یو اف ای جي یا ارش بلاک ته هم څه شوی راغلی. صحیح. ټیک شو. اوس به زه راشم او په دې کې به موږ تاسې د انټري دپاره ځای پیدا کړو. شاید 5 منټ کې هم پیدا شوی وی خو موږ تاسې کولی شو دا په 1 منټ کې هم وګورو. دلته به موږ تاسې راشو دا موږ ستاسې لپاره ټوله لیکویډیټي ده چې مارکیټ اخیستې او همدارنګه موږ تاسې سره دغه ځای ټول لیکویډیټي راځي چې په لپسې ډول مارکیټ څه کړي دي مارکیټ اخیستی. صحیح شو. په 1 منټ چارټ کې. صحیح شو. پلس د مارکیټ سټرکچر شیپ موږ تاسې سره دا ځای راځي. ټیک شو. د مارکیټ سټرکچر شیپ موږ تاسې سره دا ځای راځي یا دلته دا هم رسمولی شئ دا ځای موږ ستاسې مارکیټ سټرکچر شیپ راځي خو فرض یې کړئ دا ځای. صحیح ده. 1 منټ ته 5 منټ کې شاید هم دا ځای راځي بیا 5 منټ کې هم ګورو موږ تاسې. صحیح ده. یعنې په 5 منټ کې مارکیټ سټرکچر شیپ. ټیک شو. پلس راشئ چې دلته مارکیټ موږ تاسې ته په 1 منټ کې په څومره ځایونو کې انټریانې راکړي. صحیح شو. چې کله موږ سره سی آر ټي دا حرکت شاید د سی آر ټي دوهم حرکت جوړ شوی سی آر ټي د لو دپاره. صحیح شو. هغه دوهم کینډل چې جوړ شوی دلته تاسې راشئ پلس په دغه اف ای جي باندې هم مارکیټ تاسې ته انټري درکړې. ټیک شو. په دغه اف ای جي باندې هم انټري درکړې. که په دې ځای تا ته انټري در نه کړه پلس په دغه ارډر بلاک باندې هم مارکیټ تا ته څه کړي دي انټري درکړې. ټیک شو. په دغه ارډر بلاک هم تا ته مارکیټ انټري درکړې. که دا هم تا نه مس شو او انټري دې ونه کړله په 1 منټ کې پلس په دې اف ای جي مارکیټ تا ته بله انټري درکړې. ټیک شو. که دا هم تا نه مس شو او انټري دې ونه کړله پلس په دې اف ای جي باندې تا ته مارکیټ بل د بای پوزیشن دپاره انټري درکړې. ټیک شو.
که دا دې هم میس که راشه پلس په دغه اډر بلاک ته مارکیټ بل انټري درکړي. ټیک شو، کولی شي ونیسي. که چېرته دا دې هم میس کړل او تا انټري ونه کړله پلس راشه په دغه اډر بلاک ته مارکیټ بل انټري درکړي. ټیک شو، بل انټري درکړي. ستا ټارګیټ کوم ځای دی؟ ستا ټارګیټ دا های دی. ټیک شو، مارکیټ راغلی دی بغیر له دې چې کومه لو واخلي په ډېر اسانۍ سره تا ته څه کړی دی؟ ستا ټارګیټ یې تا ته هیټ کړی دی په دې شکل باندې. صحیح شو؟ یعنې موږ تاسو ته په ډېر اسانۍ سره مارکیټ کله چې CRT جوړه شي نو موږ تاسو ته په 1 منټ کې هم ګوره مارکیټ یو ځلیم خپل سټاپ لاس یا خپله لو نه ده اخیستې. انټري دلته انټري، په دې ځای انټري، په دې ځای انټري، که په دې ځای هم تا انټري اخیستې وای او دغه لو د سټاپ لاس ورکړی بیخي کم چې په دې ځای تا انټري اخیستې وای په 312 کې ستا انټري راتلله او سټاپ لاس دې څو راته؟ 316. ټول د $2 سټاپ لاس راته. صحیح ده؟ په دې ځای باندې که چېرته د په دې ځای باندې تا انټري اخیستې وای دا چې دی موږ سره 14 دی او سټاپ لاس د 12 راځي، $2 سټاپ لاس، نو تا ته کولی شو مارکیټ په ډېر اسانۍ که بیخي د په دې یو ځای کې هم تا انټري نه وای اخیستې او ته راغلی وای تا په اندې اډر بلاک باندې هم انټري اخیستې وای نو ستا سټاپ لاس څومره کوچنی راته او ټي پي دې کوم ځای راته؟ دا ګورئ، دا اوس ځان ته تاسې مارک کوئ چې دا ټي پي ستاسې کوم ځای راته. ټیک شو، پلس ټي پي. ټیک شو، او سټاپ لاس د غټ نه سټاپ لاس ستا دا لو راته دا لو ستا سټاپ لاس چې بیخي کمه اندازه سټاپ لاس ستا په CRT کې راته. ټیک شو، په دې شکل باندې زه راځم او دا ډیټا ځان ته کلیر کوم او بیرته راځم په 5 منټ کې هم ګورم چې 5 منټ کې موږ تاسو ته څومره ښه پوزیشن دا CRT راکوي. ټیک شو، او CRT یو بل مثال هم تاسو ته ښیم تر څو بیا تاسې په دې باندې پوه شئ. ټیک شو، زه به تیار دا مارکم بیرته ځم 1 هاور ته چې کله 1 هاور ته لاړم دا به زه ریسټ کړم. چې کله مې ریسټ کړ ګوره دغه ځای کې د زموږ ستاسې CRT چې موږ تاسې رسمه کړې. ټیک شو، دا زموږ ستاسې CRT ده. ګوره مارکیټ په دې ځای کې بیم وښه او په بیم مارکیټ کې موږ تاسې سره CRT جوړه شوې وه نو له دې څخه ښه چانس په مارکیټ کې چا خبره چې بل چارته وه. زه به راشم او اوس په 5 منټ کې هم انټري وګورو چې په 5 منټ کې آیا په دې CRT باندې مارکیټ موږ تاسو ته انټري راکړې که نه ده راکړې. زه به راشم او دلته به تاسو ته دا انټري هم وښیم تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ. ټیک شو، زه به راشم 5 منټ ته. په 1 منټ کې اکثره وخت موږ تاسو ته انټري ډېره ښه انټري موږ تاسو ته مارکیټ راکوي. صحیح شو، ښه دا ځای زموږ ستاسې لپاره دا زموږ ستاسې لپاره د لو او دا زموږ ستاسې لپاره د CRT چې او CRT های. ټیک شو، اوس ګورئ په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو دا ځای د خپل سټرکچر شیپ په توګه ونیسو. ټیک شو، یا سټرکچر شیپ. صحیح شو، دا زموږ ستاسې لپاره په مارکیټ کې سټرکچر شیپ شو چې موږ تاسو په 5 منټ کې مارکیټ راکړي. ټیک شو، دا زموږ ستاسې سټرکچر شیپ. اوس چې مارکیټ ډاون را روان دی دا ځای زموږ ستاسې اډر بلاک و د سیل دپاره که نه پلس دا زموږ ستاسې بریکر بلاک شو. ټیک شو، مارکیټ راغی په همدې بریکر بلاک باندې تا ته څه وکړل؟ بریکر بلاک باندې تا ته انټري درکړه. تا کولی شو په همدې بریکر بلاک باندې انټري ونیسي. ټیک شو، انټري ونیسي. سټاپ لاس به دې څومره راته؟ سټاپ لاس به دې د دې لو راځي، د CRT کینډل لو به ستا څه راځي؟ CRT کینډل لو ستا سټاپ لاس راځي. ټیک شو، CRT کینډل لو ستا سټاپ لاس راځي او په دغه شکل باندې ستا ټي پي راځي. صحیح ده، CRT موږ تاسو سره په دغه شکل کار کوي. راځم یو بل مثال هم تاسو ته ښیم تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ. زه بیرته راځم 1 هاور ته دا ریسټ کوم. دا مثالونه ځکه تاسو ته در کوم تر څو تاسو هیڅ ډول مشکل سره بیا مخ نه شئ. زه راځم او په دې ځای کې به CRT موږ وګورو چې آیا دلته موږ سره CRT جوړه شوې او بالکل په دې ځای کې موږ تاسو سره CRT جوړه شوې ده. زه به راشم او دا به ځان ته تیار مارکم. ګورئ دا کینډل. صحیح شو، دوهم کینډل لاندې کلوز کړی باډي کلوز په لکۍ سره د دې لیکویډیټي اخیستې ده چې لیکویډیټي په دې لکۍ سره اخیستې راشه مارک یې کړه. صحیح شو، دا د های او دا د CRT لو نقطه. صحیح شو، دا د CRT لو نقطه شو. په دغه شکل باندې موږ تاسو سره لو نقطه شو. راشه کوچني ټایم فریم ته راځو 5 منټ ته ځکه دا 1 منټ کې بیا کینډلونه ډیریږي او بیا موږ تاسو یې نشو معلومولی. را به شو او په دغه شکل باندې به موږ تاسو یې دې خوا راشو او دلته به یې معلوم کړو 5 منټ کې. خو دا چې په تازه ډیټا کې پیدا شي سړی لږ پوزیشن پرې ونیسي بیا ډېر هم ښه راځي ځکه دا وروسته شاته 5 منټ کې کینډلونه په 1 منټ کې کینډلونه موږ تاسو ته ټرینډینګ ویو نه شو کوي ځکه زموږ ستاسې پریمیوم نه ده. صحیح ده، اوس راشئ په دې ځای کې موږ ستاسې دپاره د مارکیټ دا ځای زموږ ستاسې لپاره د CRT های دی. ټیک شو، دا زموږ ستاسې CRT های دی، دا زموږ ستاسې د CRT لو ده. ټیک شو، چې دا مو لو ده دغه ځای زموږ ستاسې لپاره سټرکچر شیپ راځي.
صحیح شو. همدارنګه چې په دې کې څنګه مطلب ستاسې لپاره تاییدي درکړه او مارکیټ لږ لاندې کلوز وکړه تاسې کولی شئ. ټیک شو. دا ځای زموږ ستاسې لپاره آرډر بلاک راځي، دغه راځي ایم اس اس راځي. صحیح شو. دا به زه ایم اس اس فرض کړم چې دا زموږ ستاسې لپاره ایم اس اس شو په مارکیټ کې. ټیک شو. دا ځای زما ایم اس اس شو. پلس دا زما د بیې دپاره آرډر بلاک و که نه، چې چېرته واوښته بریکر بلاک ته. صحیح شو. ما دا تشریح کړی و. دا آرډر بلاک دی بیې دپاره زه به یې دلته پوزیشن، خو دلته ما سره سی آر ټي جوړه شوې. زه په دې آرډر بلاک بای پوزیشن نه نیسم ځکه دلته ما سره سی آر ټي جوړه شوې. راځم چې دغه آرډر بلاک مات شو، دا زما بریکر بلاک شو. مارکیټ راغی، که په دلته ایم اس اس و که په دې کینډل سره مارکیټ ځای کې راشه، په دغه آرډر بلاک باندې تا ته مارکیټ څه وکړل، په دغه آرډر بلاک باندې تا ته مارکیټ انټري درکړه. ټیک شو. دې ته به زه ولیکم او بي. په دغه آرډر بلاک باندې تا ته مارکیټ انټري درکړه. ټیک شو. چې انټري په د آرډر بلاک درکړه، راشه سیل پوزیشن په دې ځای کې ونیسه په دغه شکل باندې. صحیح شو. سیل پوزیشن په دې باندې ونیسه. ټیک شو. سیل پوزیشن دپاره راځه او دا سی آر ټي لو ستا څه شی دی؟ سی آر ټي لو ستا ټارګیټ دی. ته کولی شې چې دغه د سی آر ټي کینډل سی آر ټي های ستا څه شي ایس ایل راشي. که بیخي ته وایې چې زه لنډ ایس ایل نه ږدم، ته کولی شې دا ځای مې ایس ایل کړې، خو دا ایس ایل ستا غټ راځي، دا ځای کې د ایس ایل. صحیح شو. یا د سی آر ټي دا های ته خپل ایس ایل کړې. که چېرته ستا د بروکر سپریډ نه ډارېږي نو بیا د ایس ایل یو څه اندازه څه کا ایس ایل دی دلته غټ کړه. ټیک شو. نو سی آر ټي مونږ تاسې سره په دغه شکل باندې کار کوي. که بیا هم کوم ملګري سره د سی آر ټي اړوند پوښتنې کولی شئ را سره شیر کړئ. زه کیدای شي کومه موضوع له ما پاتې، ځینې ملګري داسې چې دغه موضوعات یې تیار مخکې کتلي دي، که کومه موضوع له ما څخه پاتې شوي هغه تاسې راته وښایئ. انشاءالله په بله ویډیو کې به موږ تاسې په هغې باندې بحث وکړو او کار به پرې وکړو. مننه.